د کتاب نوم: چټ. ناول: لیکواله: فهیمه دانش. غږ: عمران غني صافی. د کتاب غږیزه بڼه د کتابتون یوټیوب چینل، کتابتون ویبسایټ او کتابتون فیسبوک پاڼې څخه اورئ. پیل. له ډېرې مودې وروسته مې مسنجر ته یو مسج راغی. لیکلي و: سلام. علیکم سلام. څنګه یې؟ شکر، ژوند دی، تېرېږي. وبخښه، څوک یې؟ ومې نه پېژندې؟ زه تلاش یم. مهرباني، څه خدمت؟ دا د مینې ګروپ کې چې لیکنې کوې، دا ستاسو خپلې دي؟ هو. وبخښه، غواړم در سره یو څه خبرې وکړم. اجازه دې ده؟ که اجازه در نه کړم نو څه؟ هېڅ. خو څه؟ دا زما لویه هیله ده چې تاسو سره په همدې ګروپ کې یو ځای نشرات وکړم. تاسو شاعر نه یې، تاسو لیکوال نه یې، تاسو نشئ کولی چې ما سره نشرات وکړئ. ولې؟ که شاعر نه یم نو. وبخښه، غواړم ستاسو په شخصي ژوند باندې پوه شم. هیله کوم د یو څو پوښتنو اجازه راکړه. دا چې ډېر یې وویل نو د پوښتنو کولو اجازه مې ورکړه. لومړی وویل: کوم رنګ دې خوښیږي؟ تور. کومه غذا دې خوښیږي؟ پیزا. د کوم ولایت یې؟ وردګ. وبخښه، که شخصي پوښتنو ته لاړ نه شي نو ښه به وي. هسې هم ځواب نه درکوم، نیټ دې مه مصرفوه. کومه خبره نه ده، اوس ته ورشو. ته له ما نه پوښتنه کولی شي. وبخښه، زه دا عادت نه لرم چې له چا نه پوښتنه وکړم. نه هم چا ته د تذکیر اخیستلو عادت لرم. ښه، ولې غوسه یې؟ غوسه نه یم، بس نه مې خوښېږي چې د چا شخصي ژوند ته لاړه شم. هغه همداسې کس چې نه یې پېژنم. ورو ورو به مې وپېژنې. ته فقط ما ته لږ وخت راکړه. ولې درکړم؟ وبخښه، زه د لیکنو خاص مینهوال یم. دا چې مینهوال یې نو په ګروپ کې لوله. زه هم ستاسو لپاره نشر کوم. سمه ده، زه تا ته قناعت نشم درکولی، خو څه ووایم؟ د خدای په امان. وروسته یې د ژړا سټیکر راولېږه. له څه مودې وروسته یې بیا مسج وکړه: سلام، څنګه یې؟ شکر، ښه یم. ته څنګه یې؟ شکر، ښه یو. کورنۍ مو ښه ده؟ شکر، ښه یو. ستاسو خواته څه حال ده؟ فضل د الله ده، موږ هم ښه یو. بیا یې وار واخیسته: ورځ دې څنګه تېره کړه؟ ښه وه. د ورځې کوم خاص مصروفیت نه لرې؟ لرم یې، پوهنتون ته ځم. ښه، ډېر ښه. څه وایې؟ ادبیات وایم. څوم سمستر مې ده؟ 5م. ډېر ښه، تل کامیاب اوسې. مننه. تاسو په کومو کارونو بوخت یې؟ زه د کونړ په ولایت کې د زراعت پوهنځي محصل یم. ښه، ډېر ښه. دا رشته مو خپله انتخاب کړې؟ په کانکور کې مې وروستی انتخاب دا و، همدې ته یې ورکړی. دا چې دولتي ده نو پلار مې وویل ووایه. ما هم شروع پرې وکړه. ښه رشته نه ده؟ نه، ښه ده، خو د نارینه لپاره ښه نه ده. نارینه باید لوړې لوړې رشتې ووایي. دا خو کوچنۍ ده. ښه، زما هم خوښه نه ده، خو د پلار لپاره مې وایم. زما کمپیوټر ساینس خوښېږي. اوس دا وایم، بیا آینده کې کمپیوټر ساینس شروع کوم. ویې وایه، خدای دې کامیاب لار پکې. مننه. امین. سره له تاسو. مننه. یو پوښتنه وکړم؟ هو، مهرباني. ستاسو ولې تور رنګ خوښ ده؟ همداسې علاقه ده نو، د هر چا هر رنګ خوښ شو. تاسو ولې تل غمګینې لیکنې کوئ؟ ژوند ده نو، کله انسان په یو ډول وي، کله په بل ډول. هو، داسې خو ده. زه کار لرم، نور درته ښه وخت غواړم. وبښئ، څه وخت تاسو وزګارېږئ چې زه درته مسج وکړم. څه وایې چې مسج کوې؟ هېڅ. هغه څه؟
کولی شي بېګا ته 10 بجانو سي وبخه که مو ضرور کار را سره وي وی وایه او که نه وي نو هسې بې ځایه راته مسج مه کوه که نه که نه بیا څه وبخه زما نه خوښېږي چې د هر چا مسج ته ځواب ورکړم که نه بیا څه که نه بیا مو تور لیست ته برګزار کوم خو ولې ما ته چې څوک مزاحمت کوي هغوی ټول په تور لیست کې اچوم نور به دې اچولي وي نو ښه دي کړي خو ما هم اچوي چې نور دي نو ته بیا څوک یې څومره مغرور یې د خاورو جوړ انسان کې دومره غرور اوف خدایه مغروره نه یم په قطار چا سره خبرې کول مې نه خوښېږي خیر مغرور صاحب چې څه دې خوښ وي هماسې وکړه وبخه چې دومره وخت مې درته مزاحمت وکړه نور دې الله مل تل کامیاب اوسې له یوې اونۍ وروسته بیا په هماغه شمېره مسج راغی سلام علیکم سلام په دې هیله چې روغ او جوړه به او کورنۍ به مو هم ښه وي مننه ټول ښه یو ته د ډېر انسانیت به دې ته اړه کړم تر څو ځواب ورکړم بیا مې ورته ولیکل په دې هیله چې تاسو هم ښه یې شکر بیخي ښه یو دا چې ځواب دې راکړه نو اوس بیخي ښه شو مغرور یې دا یوه اونۍ دې څنګه تېره شوه بیخي ښه وه ځکه هېڅ شخصي مزاحمت نه و راته یوازې مې خپل نشرات مخ ته وړل ښه ډېر ښه هو یو پوښتنه کولی شم هو مهرباني زه درته نه یادېدم ما پسې خفه شوې نه وې ولې خندا د څه لپاره دا نو پوښتنه ده نو هو ولې څوک چې نه پېژنم نه مې لیدلی نو ولې پسې خفه شم تا مجبي پوښتنې کوي بیخي بل ډول جلۍ هېڅ د هغې خاوره سرعت دې په وجود کې نشته چې تور انسانان ترې الله تعالی جوړ کړي زړه دې له غوښو نه ده جوړ سم له پولاده جوړ ده په دې ځواب دې ډېر خفه کړم بیا یې وار واخیسته ویې لیکل غواړې چې له ما سره ملګری شې نه ولې د ملګرو لیست مې پوره ده نور نه غواړم چې ډېر یې کړم هیله کوم داسې خبرې مه کوه ما هم در سره ملګری کړه زه به د خاص ملګری اوسم څه چې وایې زه به هماغسې کړم ته به هم زما په ملګرتیا ویاړ وکړې هیله کوم له ډېر ټینګار وروسته مې ورته ولیکل سمه ده که یوازې د ملګرتیا غوښتنه کوې خو بیا سمه ده خو زه خو ته څه خو زه یو شرط لرم څه شرط هغه دا چې تل به مې ملګری له ملګرتیا به مینه نه جوړوي ځکه ما ډېر خلک لیدلي چې لومړی ورسره د خور په نامه اړیکه مخ ته وړي وروسته بیا قصه بدله شي خو ته به داسې نه کوې په نظر یې ولیکل سمه ده دا چې دې دومره زارۍ وکړې نو چانس مې درکړه خو که نه د دې چانس مې نه درکړو ډېره مننه زه به دا احسان هېر نه کړم نن ډېر خوشحاله یم ولې دا چې نن دې ښه ځواب راکړه او زه د خپل ملګری وګڼلم دومره کوچنی کار مې ستا د خوشحالۍ سبب شو تعجب ده که دا زه کوم لوی کار وکړم نو ته به څه وایې زه په کوچنیو شیانو ځان خوشحاله کوم ښه ډېر ښه تل دې خوشحاله وي مننه سره له تا اوس ښه وخت کار لرم ښه بېګا ته کولی شان شي څو بجې هر وخت چې ته وزګاره شوې سمه ده بیا زه درته مسج کوم اوس ښه وخت ولرې تا ته هم خوشحاله اوسې شپې بیا راته مسج وکړه سلام ولې دې مسج وکړه څه خبره ده چې درته مسج ونه کړم ته خو یې نه کوې ما وویل چې زه درته مسج کوم خو څه دا د یوه اونۍ تېره شوه تا یوه شپه هم راته مسج ونه کړه زه د مسج ته څومره انتظار کوم خو ته هېڅ مسج نه کوې وینم دې چې تر نیمو شپو آنې خو مسج نه راته کوې اخر نن زه مجبور شوم چې درته مسج وکړم وبخه ډېر مې په انتظار پرېښودې خو څه یو مشکل شته څه مشکل هغه دا چې زه درته هر وخت مسج نشم کولی او له تا نه هم غواړم چې هر وخت راته مسج ونه کړې ولې
ځکه چې که کور کې څوک خبر شي چې زه له تا سره مسج کوم نو ښه خبره نه ده. بیا موږ پښتانه یو، د پښتنو په دود او دستور خو پوهېږي. هو پوه شوم، سمه ده. هو پوه شوم، سمه ده. دا چې هر ډول خوشحاله زه همداسې کوم. او بل څه دا پروفایل دې تبدیل کړ چې د شمېر په موبایل کې ثبت کړم. هغه ستا تصویر ده پکې که نه بدل شي نو ښه به وي. ښه ته مې د دې لپاره شمېره نه ثبت کوې؟ سمه ده. ته د خپلې خوښې تصویر راته ولېږه چې زه حتما ورته کېږدم. بیا هېڅکله هم نه بدلوم. رښتیا؟ هو سمه ده. بیا مې ورته ښکلی د طبیعت انځور ولېږه. تل به هماغه پروفایل ایښی و. ما یې هم شمېره ثبت کړې وه. څو شېبې وروسته بیا پیغام راغی. لیکلي و: ای نور مې هېڅکله هم په انتظار کې مه پرېږده. انتظار ډېر سخت وي. سمه ده وروره. وروره؟ ولې؟ دا کلمه لرې کړه. زه د یو ښه ملګری یم. ګوره هېڅکله هم له ملګرتیا نه مینه جوړه نه کړې. سمه ده. زما باور به له منځه نه وړې. سمه ده. هېڅکله هم ستا باور له منځه نه وړم. ای زه څمته ځم. کېدای شي استاد راغلی وي. یو بېګا ته خبرې وکړو. سمه ده. وبښه چې درته مزاحمه شوم. نه چپ. ولې به مزاحمه یې؟ زه دې مزاحم وم چې لومړی مې درته مسج وکړه. نه ته مزاحمه نه یې. اوس ښه وخت خو بل ځل داسې ونه وایه که نه خفه کېږم. سمه ده. خو څه؟ که خفه شي نو څه به وکړې؟ څه دې له وسه کېږي؟ ولې زما خفګان تا ته ارزښت نه لري؟ ارزښت؟ د ژړا سټیکر نه وروسته یې ولیکل: خیر اوس هم ته استاد داخل شو. یا بېګا ته د دې په اړه خبرې کوو. ښه وخت ولرې. تاسو هم. شپې بیا مسج وکړه: سلام. علیکم سلام. څنګه داسې لاس په ماشه آنلاین یې؟ بس چې واده کوم نو وپا هم پرې کوم. وپا؟ هو نن مې درته وویل چې بېګا ته خبرې کوو. زه همدې شېبې ته ډېر منتظر وم. دا چې ستا مسج مې ګروپ کې ولیده نو ډېر خوشحاله شوم. دا چې خوشحاله او منتظر وم چې راته مسج وکړې. رښتیا؟ هو. خیدرو؟ نه ښه. ته لا همداسې خانده. سمه ده. له مسکا سره ډېره ښکلې ښکارې. رښتیا؟ هو. خو تا له مسکا سره څه لیدلی یم؟ بس له مسکا سره هر نفر ښکلی ښکاري. شاید ته هم ښکلې ښکاره شي. دا ځل دې داسې خبره وکړه خو بیا یې ونه کړې. ولې؟ نه داسې خبرې مې نه خوښېږي. رښتیا؟ هو. سمه ده. نه مړه داسې هم نه. بس متوسط اوسه. ښه سمه ده. یو خبره رایاده شوه. څه؟ زما خفګان رښتیا درته ارزښت نه لري؟ رښتیا ووایه. سمه ده. څه چې وایم نو رښتیا وایم. ګوره د یو کس چې هغه مې هم ملګری وي نو خفګان یې هم خفه کېږم او په خوشحالۍ خوشحاله کېږم. ته څنګه داسې پوښتنه کوې؟ خیر نن دې څنګه هسې وویل؟ ګوره هغه مې هسې ځورولې. یعنې رښتیا دې نه ویل؟ نه ظالمه ټوکه وه. ښه سمه ده. یو پوښتنه وکړم؟ هو مهرباني. نوم دې څه دی؟ ته اوس پوښتنه کوې؟ نوم؟ مه خانده. بس وبښه ناوخته شو نو. سمه ده. زما نوم پروانه ده. ښه څومره ښکلی نوم. مننه. ناوخته شوی باید ویده شم. اجازه مو ده؟ صبر مه ځه. یو بله پوښتنه هم لرم. نو مهرباني زر دې پوښتنه وکړه. غواړې چې زه هم در سره ګروپ کې نشرات وکړم؟ کله چې ته نه وې بیا به زه نشرات کوم. نه ته لیکوال نه یې. ګوره زه ډېرې ښې ښې لیکنې لرم. وروسته به شاعر هم شم. خو ته اجازه راکړه. هیله کوم. ژمنه ده. نشرات کوم. کاپي هم څه نه کوم. سمه ده. اوس دې اډمین کوم. وګورم چې څه کوې. ته دې ډېر لوی سلمان یم. ته ډېره ښه یې. بس زما تعریفونه پرېږده. په څو دقیقو کې مې له ځان سره اډمین کړه. ډېر ښکلي نشرات به یې کول. ورو ورو یې د لیکنو خاصه مینواله شو. ورته مې وویل 12 بجې شوې. زه باید ویده شم. بیا سهار دی او د کور کارونه دي نو. سمه ده. خاص ستا د ټینګار لپاره
کنه زړه مې نه کېږي، ویده شم. مه ویده کېږه، تر سهاره کښېنه، نشرات کوه، زه به ویده شم. نه، ته چې ویده کېږې اوس زه هم ویده کېږم. که ته ویښه پاتې کېږې بیا زه هم ویښ پاتې کېږم. خوښه دی، خو زه ویده کېږم، خوب راځي. یا 2 ټپې درته وایم، خو خفه نه شې. وایه، مشکل نشته. په شوګیرو اموخته نه ده، نجلۍ وړه ده، وایي خوب راته راځي نه. بړستن دې واغوسته ویده شوې، په زړه دې نشته د شیرین جانان غمونه. واو، ډېرې ښکلې. نور درته ولیکم؟ نه، وبخه، ډېر خوب راځي. ښه، وبخه چې مزاحم شوم. هسې ولې خبره اوږدوئ؟ خفه شوې؟ نه. ښه شپه، رنګین خوبونه ولرې. تا ته هم. بای بای. پر سبا یې بیا مسج راغی. سلام. علیکم سلام. څنګه یې؟ هېڅ ښه نه یم. څه شوي؟ له 2 د ژړا سټیکرونو وروسته یې ولیکل. چیرې وې دومره وخت؟ انټرنټ مې نه درلوده. ته به د انټرنټ سره یو ورځ ما مړ کړې. څه لوده لوده خبرې کوې. تا ته لوده ښکاري؟ زه له پیغام سره داسې عادت شویم. لکه څه؟ پرېږدی. نه ووایه. نه یې وایم. تېر شه. خو ولې؟ بیا خفه کېږي. نوره سره خبرې نه کوې. ملنډې مه وهه. ووایه. نه، خفه کېږي. نه، سمه ده. خو که خفه شوې بیا څه؟ اوف، ووایه نو. چې کومه ورځ آنلاین نه یې نو ډېر خفه یم. زه له خبرو سره ډېر عادت شوی یم. ښه نور؟ خفه نه شوې؟ نه. خو دا واوره، که د مینه له ملګرتیا نه جوړه کړه بیا دې بلاک کوم. وا دې اورېدل؟ هو، خو خواشینی و. ژر یې ګروپ کې ولیکل. اول مې فکر درته نه و، اوس مې د زړه ستنې کږې درپسې دي نه. څو شېبې وروسته مې ورته پام شو چې د وټساپ نوم هم تغیر شوی چې NJMP ولیکل. پاسه شعر هم لیکلی و. زړه کې مې پټه درته مینه وه. ته چې را خبره شوې خبره ورانه شوه. ژر مې ورته مسج وکړه. ومې پوښتل دا د وټساپ نوم دې له څه وخته تغیر شوی؟ دا له مخکې و. وبخه، یو پوښتنه کولی شم؟ هو. یوه نه، 10 خو وکړه. دا پی څوک ده؟ ده. وبخه چې شخصي پوښتنه مې وکړه. نه کومه خبره نه ده، خو ځواب یې اوږد وخت لري. هو، ووایه. هغه د پی په نامه یو نجلۍ سره مې مینه درلوده. اوس هم ورسره لرم، خو نه شم ورته ویلی. ډېر وېرېږم که منفي ځواب راکړي نو زه یې نه شم زغملی، ځکه ډېره راباندې ګرانه ده. ته یې ما ته شمېره راولېږه، نو زه به ورته وایم که نه. دا خو سخته خبره نه ده. زه خو یم، زه به ورته ووایم. نه. ولې؟ هغه شماره نه لري. هغه د کلي نجلۍ ده. ښه، سمه ده. ته راته دعا وکړه چې ورته ورسېږم. خدای دې ورته ورسوه. امین. تا ته خوب نه درځي؟ ولې؟ ناوخته شوی. زه سبا پوهنتون ته ځم. ښه، سمه ده. ښه شپه ولرې. ته هم. سبا سهار یې بیا مسج وکړه. سلام. علیکم سلام. څنګه یې؟ شکر ښه یم. ته څنګه یې؟ ته چې ښه یې نو زه هم ښه یم. ته صبر. زه درته د پوهنتون انځورونه ولیږم. زموږ داسې پوهنتون دی. وروسته یو څو انځورونه راته ولیږل. په یو انځور کې هلکان غونډ ناست وو، په منځ کې یې خبرې کولې. وروسته بل انځور راغی. دا مې هم پرانیسته. دې ته مې بیړه درلوده تر څو د کلي پوهنتون ووینم. په دې انځور کې د اوبو د بمبې خواته ګڼ وړکي ولاړ وو. په یو بل یې اوبه شیندلې. هغه خوا وچه دښته وه او یو ټیټ دیوال ترې تاو و. بیا یې پیغام راغی. لیکلی و: هغه هلکان خو ګورې، هغوی هلته اوبه بادوي. زما ملګري دي. ما ته هم ویل چې راشه، ساعت به مو تېر شي، خو ما ونه منله. ما غوښتل چې تا سره یو څو خبرې وکړم، لږ ساعت به هم تېر کړم تر څو د ما سره پام بدل شي. ما د خندا د سټیکرونه ورته ولیکل. ژر یې ولیکل: زموږ پوهنتون پسې خاندې؟ خراب پوهنتون مو ده؟ خو دا کوم خارج نه ده، یوازې کلی دی. ستاسو پوهنتون ته نه رسېږي. نه لیونو، پوهنتون پسې مو نه خاندم. خیر په څه پورې؟
هلکانو پورې. ولې؟ ته وایې هغه مې همصنفیان دي. هو. هغه خو ماشومان دي. تا ته ماشومان ښکاري؟ هو. بس نوره مې مه خندوه، ګردې مې دې په درد کړې. دا دې څومره جالبه خبره وکړه. ته مه ځه، لږ منتظر شه. ولې؟ هلکان مې خواته را روان دي. سمه ده. وروسته یې ولیکل. ښه، خبره په څه کې وه؟ څه یې وویل؟ زما د خندا تپوس یې وکړه. څه دې ورته وویل؟ ما وویل ټیک ټاکونه مې کتل، نور یې څه ونه ویل او بېرته لاړل. ښه. هو. نن درس نه لرې؟ لومړی ساعت مو وویل، خو د دوهم او درېیم ساعت استاد نه دی راغلی. زه هم اوس کور ته ځم. ښه. وبخښه، ما ته کار پیدا شو، بیا درته مسج کوم. سمه ده. ښه وخت ولرئ. تا ته هم. زه به مو سر په درد کوم. هر وخت به مو سره ډېر یو بل ته پیغامونه لیکل. تل به مو تر 12 بجو پورې خبرې کولې. یو ورځ راته مسج وکړه. سلام. علیکم سلام. وبخښه، ډېر ضرور کار لرم. زه شم کولی ځواب درکړم. ښه وخت ولرئ. خو یو پوښتنه درنه کوم. هیله کوم ځواب یې راکړه. اوس نه شم کولی، خو ته دې سوال وکړه، زه بیا بل وخت ځواب درکړم. خو ما ته دا ځواب ډېر ضرور ده. سمه ده. مهرباني. ځواب یې اوس راکوې؟ نه. سمه ده. چې هر وخت اوسګاره شوې بیا درته وایم. خو یې وایه، بیا به یې ځواب بل وخت درکړم. نه، باید ځواب یې زر راکړې. سمه ده. اوس ناوخته کېږي، زه باید لاړ شم. چیرې ځې؟ د تره د لور واده مې ده، هلته ځم. بیا به بل وخت خبرې وکړو. اوف، سمه ده. ښه وخت او ښه واده ولرې. په ځان دې پام کوه. بیا یې د شپې 9:30 بجې مسج وکړه. کله مې چې پرانیسته نو لیکلي وو: هیله کوم خفه نه شي، موخه مې بل څه نه ده، هېڅ خوب نه راته. ما ویل لومړی به ته راته سوال ځواب کړې، بیا به زه ویده شم. هغه داسې وه چې ستا په نظر زه څه ډول هلک یم او ته زما په وړاندې څه احساس لرې؟ ځواب مې ورکړه: ښه هلک یې، خو ستا په وړاندې هېڅ کوم احساس نه لرم، عادي ده. ښه. هو. وروسته یې د ژړا 2 سټیکره ولیکل. ویې وویل: ځه، ښه محفل، وبخښه چې مزاحم شو. څه خبره ده؟ د څه ډول ځواب په تمه وې؟ هېڅ. ښه وخت ولرې. بای بای. څو شپې مې د ډېرو مصروفیتونو له امله ورته مسج ونه کړه او دا خو خفه و. پیغام یې نه راته کوه. یوازې مو په ګروپونو کې نشرات کول. ما په ګروپ کې دا بیت نشر کړه: دومره د نازونو طاقت نه لرم، څوک چې مرور دی مرور ښه دی. وروسته له دې پیغام نه یې مسج وکړه. لیکلي وو: ته ډېره مغروره یې. زه وایم چې ته به دې په کړي ځواب پښیمانه یې او ته وایې چې د نازونو طاقت نه لرم. نو تا ته زه کله اهمیت لرم چې بیا په تا ناز وکړم؟ زما ناز به بیا څوک یوسي؟ زه کله د ناز کس لرم؟ زه ډېر بد انسان یم، ځکه خو دی چا خوښ نه شو. د دې په دې مسج سره مې د خوله خندا په خفګان بدله شوه. ژر مې ورته ولیکل: وبخښه، تا زما له لیکنې نه غلط مطلب واخیسته. زما مطلب ته نه، تاسې فکر کوئ. او که زه تا ته مغرور ښکارم بیا سمه ده، زه مغروره یم. او بل ته زما یو ښه ملګری نو ما ته ډېر اهمیت لري. او که چېرې ډېر په غوسه یې ما ته ښکنځلې وکړه، خو داسې مه وایه چې چا ته اهمیت نه لري. یو ملګری بل ملګري ته ډېر اهمیت لري، بیا داسې وفاداره ملګرتیا. اوهو، ته ډېر ښه انسان یې. بل ځل ونه وایه چې بد یم. څو شېبې وروسته بیا د موبایل سکرین روښانه شو. ژر مې موبایل پرانیسته. لومړی مې د ژړا په څو سټیکرونو سترګې ولګېدلې. وروسته یې لیکلي وو: ولې دې وروسته له دې واده دومره تغییر وکړه؟ یو ورځ هم راته مسج ونه کړه. وبخښه چې ډېره مصروف وم. په ژړا یې وویل: نور یې نشم زغملی. په کوم ورځ چې درسره خبرې ونه کړم نو په ژړا سر یم. مه کوه نور ظلم. هیله کوم خیر. زما هر مسج ته ځواب راکوه. زما د حال هر شپه پوښتنه کوه. د دې زارۍ او ژړا مې لاسونه ولړزول او سترګو کې مې
اوښکې ډنډ شوې. بیا مې ورته ولیکل. ته خو به له ما سره مینه نه لرې. دا زارۍ او ژړا دې بل ډول ده. څو شېبې غلی و. وروسته یې ولیکل. که درته دې ځواب درکړم نور به راسره هېڅ خبره ونه کړې. نور به مې بلاک کړې. هیله کوم بلاک مې نه کړې. رښتیا درته وایم. سمه ده. بیا مې ورته ولیکل. نه دې بلاک کوم. زما د پوښتنې ځواب راکړه. هو، له کله مې چې در سره خبرې کړي. زه له هغې ورځې نه در سره مینه لرم. ما نم غریب یم، د کلي هلک یم، خو ته باور وکړه چې څه غواړې زه به هماغسې وکړم. تا بل ځان هم ښه وساتم. هیله کوم. لومړی مې بل چا سره مینه درلوده. هغه یو زاړه کس ته په ډېرو پیسو ورکړه. په کلي کې وه. بیا مې ځان سره ژمنه وکړه چې نور به مینه نه کوم. خو بس تا مغرور یې په ځان مین کړم. له اوله تر ننه پورې چې حتی میاشتې تېرې شوې او ستا هره خبره مې په زړه باندې لیکل شوې. ډېره در سره مینه لرم. وروسته دا ټپه ولیکله. اول وه، اوس اخر دی. اول خو نه وه، اوس مین در باندې یم. د دې په دې ځواب سره وچه په خپل ځای ودرېدم. ورته مې لس د ژړا او د مات زړه سټیکرونه ولیکل او د یوې اونۍ لپاره اپلاین شو. بعد له یوې اونۍ کله چې آنلاین شو د نورو ملګرو هم پیغامونه راغلي وو. خو د تلاش له لورې راته 250 مسیجونه راغلي وو. تل به مو چې په کوم وخت خبرې کولې په هماغه وخت راته مسیجونه کړي وو. پوره 2 ورځې وو. یوازې همدا جملې لیکلې وې. هیله کوم له ما نه لرې مه ځه. ما یوازې مه پرېږده. خیر، ته مې نه پېژنې خو قسم کوم بې وفایي در سره نه کوم. رښتیا در سره مینه کوم. هېڅکله دې یوازې نه پرېږدم. او تقریبا د ځان هم څو انځورونه لیکلي وو. سمه ده. نه وایم چې زه ښایسته یم خو بدرنګه هم نه یم. خو داسې هم نه وه. د خدای په قلم جوړ شوی و. او تورې غټې سترګې درلودې. نرۍ پوزه یې وه. په مخ یې توره زیړه هره خوا خوره وره وه. ښکلې څېره یې درلوده. یو خوا یې د تورو ویښتو پیکی پروت و. له رنګه هم غنم رنګ و. داسې د فلم هلکانو ته یې څېره ورته وه. معصومه وه. خو له جامو نه غریب معلومېده. او په ګروپونو کې له غم او ویر نه ډکې لیکنې کړې وې. بیا مې هم ځواب ورنه کړ. ټول لیږل شوي پیغامونه مې ډیلیټ کړه. بیا مې په ګروپ کې په لیکنو پیل وکړه. خو له هر پیغام سره به دې وا ویل. که مې ټپې ولیکلې نو ژر به یې ځواب راکړه. یو ګروپ مې جوړ کړ د لومړۍ جلسې په نامه. له سلامونو وروسته مې ولیکل چې میګا ته به په 9 بجو غونډه لرو. ټول آنلاین اوسئ او اوس لپاره ښه وخت ولرئ. پوره 9 بجې آنلاین شوم. ما سره بله نجلۍ هم وه د مریم په نامه. او یو بل هلک د اشنا په نامه یې تل ښکلي نشرات کول. کله چې د جلسې ګروپ ته دننه شوم دوی یو بل سره هم پېژندلي وو. ډېرې خبرې کړې وې. تلاش ویلې چې مریم غلی شه، ټوکې پرېږده چې رئیسه راغله. خندا هم راتله. خو د دې ځواب ته مې ځواب ورنه کړه. اشنا ته مې ښه راغلاست وویل. هغه هم مننه وکړه. په مریم په غوسه شوم. ما ویل د جلسې په ګروپ کې دې ملنډې شروع کړي. تلاش ور واخیسته. اغلې په خیر راغلې. کارونه دې خلاص شول. دا چې له دې نه خفه وم. خو پوهېده چې نور مې له دې خبرو نه خبرول. هغه زما او دوی ترمنځ خبره وه. ورته مې ویل مننه، ښه یم، ستاسو د روغتیا په هیله. لومړی مې د ګروپ قوانین نشر کړل. اولاد مینوال د ډېرولو یادونه مې وکړه. او د ګروپ لینک مو په مختلفو ګروپونو کې نشر کړه. په یوه شیبه کې مو مینوال 300 ته ورسېدل. دا چې د ګروپ ملګري زما په اصلي نوم نه پوهېدل. یوازې به مې مخفف نوم په ګروپونو کې کاروه. تلاش وویل سمه ده، حتما فرزانه جانې. دا چې فرزانه مې اصلي نوم و نو د دې له خولې د دې نوم اورېدل سخت بد تاثیر راباندې وکړه. ښه شو چې په دې ساعت کې اشنا ویل زه ځم چې ضرور کار لرم. که نور کومه ضرور خبره نه وي
نو زه به تاسو نه رخصت واخلم. ما ورته ویل سمه ده، نور کومه ضرور خبره نه ده، بیا کوه، بیا زه شخصي کې درته مسج کوم. اشنا لاړ. مریم وخندل، بیا ویل فرزانه. ما وار واخیسته، ورته ومې لیکل فرزانه څوک ده؟ دا چې مریم نه مې یو خبر هم پټه نه وه، هر څه مې ورته ویلي وو. زما ښه ملګرې مریم وه. مریم هم وویل دا څوک ده؟ تلاش ښه وخندل، بیا یې ولیکل ته یې که نه رئیس صاحب. ما وویل تا زما دا نوم له شانه زده کړه؟ دا چا درته وویل؟ تلاش ولیکل خبر را سره کوي او که نه؟ که یې را سره کوي بیا درته وایم، او که نه بیا درته نه وایم. بیا مې په مریم ورغږ کړه. مریم وویل زه قسم که خبره یم، ما نه دي ورته ویلي. بیا مې ورته ویل خبره در سره کوم، ووایه زما نوم چا درته ویل؟ وعده ده چې خبرې به سره په شخصي کې کوي، بیرته به مو روابط پخواني وي. ما ورته ویل سمه ده کومې، وعده ده. تلاش وویل هلته دې په ګروپ کې یو لیکنه کې لیکلي وو. رښتیا وایي؟ هو قسم کوم رښتیا وایم. ښه سمه ده، باور مې وکړه، نور قسم مه خوره. بیا راته شخصي مسج وکړه، ویې لیکل څنګه یې زړه مې؟ ښه یم. ته څنګه؟ دومره وخت ښه نه وم، خو اوس بیخي ښه سم روغ جوړ یم. نن شپه مو نظر نورو شپو نه ډېرې کیسې وکړې، کله کله به مو یو بل سره جنګ هم وکړه، خو تلاش به که ملامت و، ژر به یې بښنه وغوښتله او په ډېر مهارت سره به یې پخلا کړم. که به زه ملامته وم نو ما نه پخلا کوو. بیچاره خپله به راغورځېده. وروسته مې ورته ویل ناوخته شوی، تقریبا 1 بجه ده، زه ویده کېږم چې سبا ته بیا ډېر کارونه لرم، یا به سبا شپه خبرې وکړو. سمه ده نفس مې، ویده شه، ښه او رنګین خوبونه درته غواړم. دا ته هم ډېره مینه درسره لرم. وروسته یې ولیکل ته یې راسره نه لرې؟ ما ورته ولیکل اوس ویده کېږم، ښه وخت. تا ته هم. خوشحاله نه و، ځکه چې ما ورته ونه ویل چې مینه درسره لرم. تقریبا 1 میاشت مې بل سره تر ناوخته خبرې کولې. خپل انځورونه به یې تل راته لیږل. یو شپه یې وویل زه چېرې میلمه یم، منتظره نشي راته، کېدای شي ملګرو سره مصروف شم او تا ته مسج ونه کړه. ما ورته ویل سمه ده، نن شپه به خوب پوره کړم. لیونی، نن شپه خوب وکړه، بیا سبا شپه تر سهاره خبرې کوو. ما وویل سمه ده زما مجنونه. د شپې تر 11 ویښه وم، خوب نه راته. 9:15 دقیقې به وې چې په ګروپ کې مې 1-2 شعره نشر کړل. د ملګرو ځوابونه مې هم ځواب کړل. څو شېبې لا نه وې تېر چې د تلاش لخوا پیغام راغی. ویې ویل ولې ویښه یې؟ خو ویده شه که نه، اوس ویده کېږم. دلته مې ملګري بهر لاړل، خو زه ورسره لاړم نه، ستا لپاره پاتې شوم. وروسته د خونې انځورونه راولېږل. داسې له خاورو نه جوړه خونه وه، رنګ یې هم نه درلوده. بیا یې وویل یوه هیله لرم، پوهېږم چې ستا به خوښه نه شي او کېدای شي خفه هم شي. نه لیونو، نه خفه کېږم. ویې وایه جار رښتیا؟ هو، فکر نه کوم چې ویې منې. الله توبه، ته خو یې ووایه. سمه ده، کولی شي انځور درته ولېږي؟ دومره جالبه وه؟ ډېره. ولې دې وخندل؟ ته دا معنی چې پښتانه دې یو چاته انځور ولېږي؟ نه. ته دې خور ته اجازه ورکوې چې یو کس ته خپل انځور ولېږي؟ نه. نو ولې بیا ما نه داسې غوښتنه کوې؟ وبخښه، فکر وکړه، هېڅ مې هم درنه څه غوښتنه نه ده کړې. سمه ده، وبخښه جګر مې، خفه نه شي. نه یم خفه، خو یو غوښتنه خفه هم نه شي. ووایه. زه نه خفه کېږم چې ته راته خفه نه شي. هغه دا چې نور راته داسې الفاظ جګر، نفس، ځان مې، زړه مې الفاظ ونه کاروې. خو ولې؟ بس
داسې الفاظ مې نه خوښېږي. سمه ده، خو که غواړې چې ژر خفه نه شم نو داسې مه راته وایه. نه، ستا خفګان خو هېڅکله هم نه غواړم. خو بیا هم ولې؟ ځکه چې د داسې الفاظو کارول په دروغجنه مینه کې وي. وبخښه، خو زه هېڅکله هم دوکه نه درکوم. تل به در سره یم. سمه ده، خدای دې وکړي چې دوکه رانه کړې. قسم که په ژوند هم درکړم. اوس که وخت ملګري مې راغله، تا ته هم. هره ورځ مې خواشیني له بلې ورځې زیاتېدله. ټوله ورځ به مې د تلاش په وړو وړو خبرو ښه فکر کوه. یا د ژوند په اړه مې پوره معلومات درلوده، خو د زه ډېره نه پېژندلم. هره ورځ به مې ځان سره داسې تصمیم نه و چې نور به ورسره خبرې نه کوم. هسې هم زما او د واده کول امکان نه لري، ځکه زه د ښار نجلۍ یم او دا د کلي. کومه شپه به مو چې خبرې ونه کړې نو زه به ډېره خفه وم. رنګ مې ورځ په ورځ خرابېده لکه د مني زیړه پاڼه. کله به مې چې د کور په کارونو ځان لګیا کړه نو رانه به ګډوډ کېدل. سمه به پرې نه پوهېدم. هر ورځ به مې دیګ سوځېده. که څه هم د ده په مینه مې دومره باور نه درلود چې وفاداره به وي، خو بیا هم دا چې خفه به شم نو ژر به یې پخلا کولم. ناز به مې ښه تر اخره حده پرې کوه او زما ناز به یې په دواړو سترګو وړ. بس یو ورځ مور راته وویل: لورې، په تا څه شوي؟ ولې خفه یې؟ خو بیا مې هم ځان نه پرې پوهاوه. یو ورځ مې هڅه وکړه، مور ته مې وویل: مورې، مثال که د یو کلي څخه یو کورنۍ ستا یوې لور ته په مرکه راشي نو ته یې ورکوې؟ مور مې حیرانه شوه او وویل: نه لور جانې، زه مې ټولې لورګانې په همدې ښار کې ښو خلقو او درنې کورنۍ ته ورکوم. د دې په دې خبرو سره تلاش ټولې وعدې او خبرې مې په غوږونو کې انګاسې وکړې. له څو شېبې وروسته پورته شوم، خپلې خونې ته ننوتلم. ښه په زوره زوره مې وژړل. د تلاش وفاداري او زما دا بېننګي مې نه شو زغملی. بیا تر ډېره مې وژړل، خو ځان سره مې دا ژمنه وکړه چې نور به هېڅکله هم تلاش ته د مینې خبرې نه کوم. هغه به په ځان نور نه مین کوم. باید داسې کار وکړم چې د تلاش په زړه کې د مینې په ځای کرکځی ونیسي. ورځ تېره شوه. بیا هغه وخت راغی چې تلاش سره خبرې وکړم. تلاش مسج وکړه: سلام. علیکم سلام. څنګه یې؟ ښه یم. ته څنګه یې؟ زه بیخي ښه یم او ډېر خوشحاله یم دا چې تا سره خبرې کوم. غوښتل مې ورته ووایم چې نور در سره خبرې نه کوم، خو چیرې مې دومره زړه درلود چې د دې خوشحالۍ دې ورته ګډه وډه کړم او په خفګان یې بدله کړم. خو دا مې زړه کې وه که چیرې تلاش ډاکټر شي نو زه باور لرم چې مور مې ما ورکوي، ځکه د ډاکټرانو یې دا سپینه چپنه خوښېدله. دا چې نور مې هغه پخوانی غرور نه و پاتې. نور ته مې ویل: شکر چې ښه یې. دا چې ته ښه یې نو زه هم ښه یم. خیر، نن مو هم د پخوا په څېر ډېرې خبرې وکړې، خو زه خفه وم. دې ته مې ونه ویل: هسې نه. ما ویل دا راته خفه شي. یو ویډیو یې راته ولیږله. کله مې چې خلاصه کړه د خپل انځور په سر یې زما نوم لیکلی و او یوه ارامه سندره یې ورته ایښې وه. بس نو د دې په لیدلو سره ښه نه شوم. د مور خبره او د مینه دواړه هغه څه و چې تر منځ یې ډېر تضاد موجود و. خو بیا مې هم زړه ښه کړه او ومې ویل چې زه د خپل ژوند ملګری او ښه د سپینې چپنې خاوند یعنې ډاکټر جوړوم. د ویډیو په ځواب کې مې ورته ولیکل: ماشاءالله، ډېره ښکلې ویډیو ده، مننه. بیا یې ولیکل: یو غوښتنه لرم، هغه دا چې زما او ستا له اړیکې خو دا د کال پوره شو. ما هم ته ښه وپېژندلې او ته هم زه. ته هم را سره مینه لرې، زه هم. نو زه وایم چې د کور ادرس دې راکړه چې زه مې مور د مرکې لپاره در ولیږم. نه، هغه اوس نه. ولې؟ څه وخت؟ وبخښه، زه تا ته یو څه وایم، خو خفه نه شي. نه خفه کېږم. ووایه. هغه
ته باید ډاکټري ووایې. تا ته مې مور نه درکوي. څه؟ دا ته څه وایې؟ هو ته لاشه. ما مې مور سره خبرې وکړې خو هغه مې نه درکوي. ته باید درس ووایې. ځان نه ډاکټر جوړ کړې. ستا رشته ډېره ټیټه ده. جګه رشته باید ووایې. وروسته د ژړا سټیکرونه راولیکل. زه بې له تا نشم اوسېدلی. که ته رښتیا هم په ما مینې او غواړې واده راسره وکړې نو دا به منې. اوس دې مینه معلومیږي. اخ دا دې څومره غټ شات راته کېښوده. بس نو ژاړه مه. ما خو در سره په یو مړۍ حلاله ډوډۍ هم قبوله وه. خو بس ما ته مې کورنۍ ډېره مهمه ده. زه هغوی نشم خفه کولی. سمه ده. اوس ناوخته شوی هم دی. خو زه هڅه کوم سبا ته پلار سره خبره وکړم. که یې راسره ومنله نو حتما یې ستا لپاره وایم. لومړی ځل مې و چې ورته مې ویل مینه در سره لرم. ډېر راته ګران یې. زه هم ډېره مینه در سره لرم. ښه شپه او خوندور خوبونه ولرې. ته هم ژوند مې. دا ځل تلاش پیغام ونه لیکه. ما ورته پیغام ولیکه. ومې لیدل چې هېڅ آنلاین نه و. دا وخت نو د شیطان لپاره یو فرصت و چې هر ډول منفي تشویشونه به یې زما ذهن ته راغورځول. کله به مې ویل موټر نه یې وښلی. پلار یې پرې نه یې غوسه شوی. دا ولې نشته. بس نو شپه په داسې سوچونو سبا شوه. د شپې څو ځلې له دروند خوبه راپاڅېدلم. وبه مې کتل چې آنلاین ده او که نه. خو بس نه و. انتظار مې بې ځایه و. د شپې تر څنګ ورځ هم همداسې په سوچونو کې تېره شوه. په بله شپه آنلاین و. خو فرق په دې کې و چې ځواب یې نه راکاو. بیا مې ورته ولیکل. مسج مې ګورې ځواب نه راکوي. خدای دې واخله چې بېغمه درنه شمه. د دې په لیکلو سره هلک ټکان وخوړ. ژر یې ولیکل. وایي وبخښه ډېر زیات لږ کار لرم. وروسته که ویده نه وې بیا درته مسج کوم. سمه ده ورځه. څو شېبې وروسته یې مسج وکړه او یې ویل وبخښه زړه مې. هغه یو خور مې لږ مریضه وه. دا د ورځې له هغه سره ډېر مصروف وم. د تداوۍ لپاره مې مرکزي روغتون ته یوړه. نن شپه مې غوښتل در سره خبرې وکړم ځکه زما هم ډېره یادېدلې. خدای دې عاجله شفا ورکړي. امین. ښه زما غوښتنه دې پلار ته ویل او که نه؟ هو ومې ویل. څه یې درته ویل؟ ویې منله او که نه؟ ګوره پلار مې مني. هغه وخت چې زموږ اقتصادي وضعیت ښه وي. دا خو یې د خپل زوی آینده ده. څوک نه غواړي چې زوی ډاکټر نه شي. هو هر پلار غواړي چې اولاد یې خوشحاله وي. خو بس څه ووایم. زه یو موټر لرم. هغه ګرځوم او د هغه تر څنګ پوهنتون وایم. ښه یعنې ته موټروان هم یې؟ هو لیونی. بیا مې د ژړا سټیکرونه ورته ولیکل. ولې؟ نو زما او ستا د واده قصه به څنګه شي؟ وګوره که مې پلار زما لپاره ځمکه خرڅه کړې زه ډاکټر هم شم او هغه وخت یې هم رانه کړي نو بیا څه؟ هو دا هم معلومه نه ده. ښه نن شپه مو وروستۍ خبرې دي. بیا ولیکل. څنګه به کوم؟ بغیر له تا راته سخته ده چې د شپې ویده شم. بس نو زه به دې هم هېره کړم. ته مې هم هېر کړه. یعنې همداسې ده؟ سمه ده. څو شېبې وروسته یې وایس راته ولیکه. کله مې چې پلې کړه نو بېچاره ژړل. د ژړا اواز یې و. ما هم داسې مینه نه ورسره کړې چې دومره دې دا ژر ما هېر کړی و. هېرېدل مې هم دومره وړه خبره نه وه. ویدم چې نه مې شي هېرولی. نو په بده ورځ مې پیل وکړه. غوښتل مې چې نور راپسې ونه ژاړي او هېره مې کړي. ورته مې لیکل. ورک شه بې وفا دوکه بازه. زه پوهېدم چې ما سره د رښتینې مینه نه درلوده. هسې دې دوکه راکوله. ته غریب یې. هسې هم زما خواهشات نشي پوره کولی. بل ځل مې چېرې مخته را نه شي. بیا یې ولیکل. ښه اوس یې خپله خبره وکړه. زه غریب یم. تاسو د ښار نجونې د پیسو سره مینه کوئ. تا نه مې دا تمه نه وه. په موبایل مې اوښکه وڅڅېده. په دې پوه شوم چې
نو ټوپک ډز مې پرې وکړه. بیا مې ګوته لیکلو ته جوړه کړه. ورته مې د زړه د سوخته داسې ټپې ولیکلې: مینه خو تا کړه مخ ونه کړه، اوس چې لنډه پرې کوې ژړا راځي نه. اول دیوال چې رامیان شه، اوس راته وای لږ صبر کړه مینه. مینه دې وکړه رانه لاړې، لکه مرغۍ چې ځاله جوړه کړې ترې ځینه. زه بې وفا نه یم، د بې وفا نوم را باندې مږده. زه اوس هم تر اخرنۍ سرګۍ در سره یم، خو چې را دې نه کړې نو بیا زه څه وکړم؟ بس زه نور نو هڅه ونه کړې چې راته مسیج وکړې. ژمنه کوم داسې به هېر کړم لکه څنګه چې اوبو غړپ تېرول. بیا د ژړا اوازونه په بار بار ولیکل. نو بس نور مې زوبر نه کړه. بالاخره مو 3 اونۍ د یو بل سره خبرې ونه کړې. بعد له 3 اونیو کله چې آنلاین شو، نو تلاش له خوا هېڅ پیغام هم نه ورته راغلی. خو مریم بې شمېره مسیجونه راته کړي وو. کله مې چې پرانستل نو ټول بحث د تلاش شو. تلاش ټوله کیسه مریم ته کړې وه، خو ما ورته په ځواب کې وویل چې تلاش ته وایه نور ما ته مسیج پرې نږدي. بالاخره په دې کې هم 1 اونۍ تېره شوه. غوښتل مې چې تلاش ته بیا چانس ورکړم، غوښتل مې چې بیرته د پخوا په شان شو. خو بس تلاش ډېرو ګلانو ته اوبه ورکړې وې. مریم یو ځل بیا راته مسیج وکړه. کله مې چې ولیدل یو ویډیو وه، پلې مې کړه. هغه کومه ویډیو چې ما ته جوړه کړې وه، هماغه ډول ویډیو یې مریم ته هم جوړه کړې وه. یوازې تفاوت په دې کې و چې زما د نوم پر ځای د مریم نوم پرې لیکل شوی و. بس د دې ویډیو په لیدلو مې سخت ټکان وخوړ. په خوله کې مې لاړې وچې شوې. ځان ته مې په تسلي ورکولو پیل وکړه. خو بالاخره هر څه مې د ده سره هېر کړه. د ده لخوا لیږل شوي نښې او د ده انځورونه مې له موبایل څخه پاک کړل. ده هم په ګروپ کې وروستی پیغام پرېښی و او ترې وتلی و. ما هم د ده له تللو وروسته ګروپ ته د پای ټکی کېښوده او نور به په ګروپونو کې نشرات پرېښودل. زما او د تلاش له دې کیسې نه 5 میاشتې وتلې وې. دا چې مې شماره بلاک او بیا ډیلیټ کړې وه. خو بیا هم په ناشنا نمبر پیغام راغی، لیکلی و: زه تلاش یم، وبخښه که مې در سره خیانت کړی وي، یا مې ځورولې یا مې هم خفه کړې. نو زه ډېره بخښنه غواړم. بس نو چې هر بد مې در سره کړی وي نو زه بخښنه غواړم. هیله کوم ومې بخښه. زه ډېر ناروغه یم. ډاکټران وایي چې د وینې سرطان لري. نور به درته هېڅکله هم زما له خوا کوم مسج را نه شي. بس رښتینې مینه به مو د آخرت په ورځ معلومه شي چې ما در سره څومره پاکه مینه کړې. هغه یو نظم ده چې وایي: خفه نه شي په ما ګرانه یاره، دا دستور زمانې دی چې رښتینې مینه هر وخت ناکامېږي. بیا مې هم د مسج ځواب ورنه کړه. په لاندې بیتونو سره د مینې لړۍ پای ته ورسوله. ځواب مه راکوه، مسج مې ګوره یاره. دومره ظلم په ما مه کوه، را ګوره یاره. ستا پخوانیو پیغامونو ته تل جاړمه زه، په سپینو منګلو اوښکې پاکومه یاره. خدای دې تل خوشحاله لره. شاید ستا له خوشحالۍ سره مې روح ارامه شي. بای. په مخ مې غبرګې اوښکې راغلې. د پخواني جانان پیغام مې ولیدنه. بای.